السلام علیکم د سکلز ورډ یوټیوب چینل ټولو ملګرو ته هیله من یم چې روغ جوړ به وئ د صحت او عافیت جامو کې به نغښتې وئ او پټ به وئ ملګرو نن ته ښایم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل موبایل د کمپیوټر په سیس کې یا سیسټم کې استعمال کړو دا طریقه درته ښایم هیله من یم چې ویډیو درسره وګورئ ویډیو ته لازمي یو لایک ورکړئ شروع کوم تاسو به څخه مخه لاړ شئ پلی سټور کې به دغه اپلیکیشن راښکته کړئ دا انسټال به کوئ تاسو که کمپیوټر لانچر نو دغه اپلیکیشن به درته مخته راسي او دغه اپلیکیشن را انسټال کړئ صحیح ده ملګرو کله مو انسټال کړ ملګرو زه اوس خلاصوم صحیح ده لنډ او کوچنی اپلیکیشن د کله مو خلاص کړ ملګرو زه به لږ انتظار بس د موبایل سیسټم ټول کمپیوټر لانچر ته واوړي صحیح ده ملګرو یا کمپیوټر استعمال سي ملګرو دغه د موبایل سیسټم ټول ملګرو تاسو دلته وګورئ یوزر اکاونټ هم شته د پی سی هم شته سایکل بین هم شته یوټیوب ګوګل هم شته ورته څنګ کې وینډوز کوم اپشن ده دا هم موږ لرو جالب خو دا ده چې دا هم لري د کوم ساز سیسټم او د ډیټ کوم سیسټم د هغه هم د کمپیوټر په شکل کې ده نوټیفیکیشن هم دلته درکوي پروګرامونه خلاص شوي او تا بند کړي وي دلته ښکاره کوي ملګرو زنګ سیسټم کروم سیسټم یا ټول پکې شته راځو د وینډوز باندې ورته کلیک اخلو ملګرو آل پروګرامز صحیح ده ملګرو دا تا کوم موبایل کې شته هغه ول پروګرامونه ول هغه دلته راځي صحیح ده یعنې آل پروګرامز دي دا یوزر اکاونټ ده هم دا سیسټمات شته بیا به راسو په دغه ورته کلیک اخلو ما درته ویلې دا ټول سیسټمات د هغه په شکل کې شو صحیح ده ملګرو د کمپیوټر په شکل کې شو اوس راځو د سپیسیفن ورته کلیک اخلو د سپیسیفن ورته کلیک واخلو دا هم د کمپیوټر په شکل کې ده او دلته په دغه باندې ورته کلیک اخلو دلته یې بند ټول د کمپیوټر په شکل کې موجود دي او استعمالیږي دلته یوزر اکاونټ لري که تاسو کمپیوټر استعمالوئ کمپیوټر په استعمال پوهیږئ نو دلته هم یوزر اکاونټ لري تاسو به یوزر اکاونټ ورته جوړوئ ملګرو دا یوزر اکاونټ ده او دلته یوزر اکاونټ هم لري نو دا ویډیو څه هیله مند یم چې ویډیو مو خوښې وړ ګرځېدلې وي ویډیو مو خوښې وړ ګرځېدلې ویډیو درسره لازمي لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ تر بیا بلې ویډیو ښه وخت ښې شوې دا مو ول شه